سلامونه هیوادوالو، یو ځل بیا د رشید خان وزیري ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه زه تاسو له یو نوي خوندورې ویډیو سره راغلی یم. کیدای شي د خوښۍ وړ مو وګرځي. راځئ ویډیو پیلوو. د ویډیو پیلولو نه مخکې تاسو وړکۍ شانتي کې هیله کوم چې تاسو چېرته زموږ دا ویډیو لومړی ګورئ نو حتما د سره لایک او سبسکرایب بټن ووهئ او په آل باندې څنګ کې بیل نشان کلیک کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. راځئ ویډیو پیلوو. د دې لپاره به تاسو راشئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ او په دغه پروفایل عکس باندې به پروفایل شکل باندې به دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو تاسو به راشئ په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. چې په 3 ډاټ هم کلیک وکړئ لږ صبر ورته وکړئ چې نت ډېر زیات کمزوری ده. اوس به تاسو راشئ دلته چې دی دا آی ډي چې ده د کوډ کې ده بنده ده، کوډ ما لاک کړې ده. دا به اول لاک نه وباسئ. تاسو به راشئ انلاک پروفایل په دې باندې به کلیک کړئ او انلاک باندې به کلیک کړئ. بیا انلاک یور پروفایل په دې باندې به کلیک کړئ. دا زموږ آی ډي د کوډ څخه خلاص شوه. اوکې باندې به کلیک کړئ. اوس به راشئ تاسو بیا په دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. اوس به راشئ فالو سیټینګز په دې باندې به کلیک کړئ. دلته ګورئ دا اول آپشن دی فرینډز پبلک، په دې پبلک به کلیک کړئ. په دې پبلک باندې به کلیک کړئ. په دویم آپشن به هم پبلک ته واړوئ او دا آپشن به هم پبلک ته واړوئ. نور کوم سیټینګ کې ګوتې مه وهئ، خالي همدغه به پبلک ته واړوئ بس. نو به راشئ دلته ټرن آن پروفیشنل موډ په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به ټرن آن باندې کلیک کړئ. زموږ آی ډي به دا دی پیج ته نور اوړي. دا زموږ آی ډي فقط پیج ته واوښته. دلته اوس تاسو نور سیټینګ یې تاسو خپله جوړولی شئ. دا دی وګوره زموږ آی ډي پیج ته واوښته. مننه چې د ویډیو مو تر پایه پورې راسره واورېده. تر بلې ویډیو چې زه رشید خان وزیري تاسو له نوې ویډیو سره راځم. پر لوی او مهربان خدای مو سپارم. والسلام.